خوشحال سادات د زړه ټول حال ویلی دا چې خوشحال سادات څه ویلي دا څه په همدې ویډیو کې ډیره مهمه او ضروري ویډیو ده. ویډیو ضرور وګورئ ګرانو لیدونکو. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. دا 2 ورځې کېږي چې د کابل په شمول په شمالي ولایتونو کې د عبدالله لنډغر په خلاصه سینه د دولت امنیتي ځواکونو، ولسمشر غني او نور دولتي ارګانونو توهین کوي. دا چې په خپل یو ډول ملي خیانت دی او په دغه تور اول باید عبدالله عبدالرشید دوستم، کریم خلیلي او محمد محقق او د ثبات او همګرایي ټیم غټ او واړه چارواکي ونیول شي او لنډغر یې لکه د 18 د سنبلې د شهید ونی په شان اول خالص الله او بیا د شو وهلو وروسته زندان ته واچول شي. په افغانستان کې دا معمول دی چې ډب نه وي ادب نشته. نو د شمال لنډغر او د عبدالله کسان چې تر څو ونه وهل شي او سزا ونه ګوري تر هغې به داسې لنډغرتوب کوي. په دا وروستیو کې به تاسو له رسنیو اورېدلي وي چې د عبدالله د کمپاین ډېرې پیسې د ایران سپایي پاسداران ډلې ورکولې. نو دا چې د کمپاین لپاره یې ورکولی شي، نو په افغانستان کې د ګډوډي لپاره خو تیار ناست دي. د ایران سپي دلته په ارامه نه سمیږي تر څو چې ورته سزا ورنه کړل شي. زه د ولسمشر د فرمان او فیصلې سرغړونه نه کوم. ما ته وویل شول چې ته لاړ شه دفاع وزارت ته، هلته سربازانو ته روزنه ورکړه په سر سترګو. خو د دغسې ورځې په لیدو ډېر ارمان راځي چې لاسونه مې د یوه حد لپاره تړل شوي دي او د ښاغلي ولسمشر سره مې واده کړی دی چې خپل ولس ته به هره راسپارل شوې دنده له خپل وجدان او زړه نه دنده ترسره کوم او لګیا یم. اخره کې دومره وایم چې د عبدالله وروستیو کړنو ته په لیدو په خپل تېر مسؤلیت د پاتې کېدو ارمان راځي چې یو ځل مو ولس له دغه شر نه خلاص کړی وای او د اوربند په دغه اونۍ کې مو هېوادوالو د ارام ساه اخیستې وای. باید یادونه وکړم چې زموږ زړور امنیتي ځواکونه د هر ډول سرغړونو مخه نیولی شي او لګیا دي خپله دنده په ډېر ښه شکل ترسره کوي او باید د دوی له کړنو ستاینه وشي او ملا یې ور وتړي. ژوندي دې وي د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه. جنرال خوشحال سادات. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو